جانانه خپل کلي ته رایشه دلته دا بندې دروازې مې ژړوینه. سلامونه او ستړي مه شئ، ښه راغلاست یوټیوب چینل خپرونو ته. هیله مند یم روغ رمټ به راته یاستئ. قدرمنو دوستانو، ستاسو په خوښه باندې او ستاسو په فرمایش باندې زه راغلی یم سروبي ولسوالۍ ته، چې دا د کابل زړه راښکونکې ولسوالۍ ده او د دې په څنګ کې دلته ډېر خوندور مایان پیدا کېږي او دا د مایانو ځای دی. د ځوانانو سره به خبرې اترې کوم او تاسو ته به د دې ځای ښکلاګانې درښیم. تاسو زموږ هم ملتیا وکړئ. استاد مصروفه دی دلته، بس ګورئ چې مایان پخوي ښه په خوند سره او مزېدار سره، او چرګان هم دلته یو نیم پیدا کېږي. دې ځای ته ښکلا هم ورکړې ده چې څوک ځي ننګرهار ته او د ننګرهار نه چې کابل ته راځي نو هرومرو دلته درېږي او خپل د دې سورلۍ سره ملګرو سره انډیوالانو سره مایان ګرم ګرم نوشیجان کوي او ترېنه خوندونه اخلي. استاده ستړی مه شې، که زحمت نه کېږي لاندې راتللی شې، لږ خبرې به وکړو راکټ شه که نه. ګورئ څومره ښایسته ډیزاین یې ورته ورکړی دی او دې ځای ته دا ښکلا هم نوره دوه چنده کړې ده. چپس دي، مایان دي، بیا زیاتره دلته وطني مایان پیدا کېږي. بیا د چپسو سره دا نارنج، د مایانو سره نارنج بیا بېل خوند لري. استاد راغی، دې سره به خبرې اترې وکړو. السلام علیکم، ستړی مه شې. خیرات ودرېږه. ستا ښکلی نوم؟ احسان الله تنها. تنها مې د مایانو سره تنها یې که خپله تنها یې؟ تخلص هم دی نو. تخلص دی. دا تنها درته چا غوره کړی دی، خپله که بل چا؟ خپله. خپله. احسان الله څومره وخت کېږي چې سروبي په دغه ښکلي بازار کې مایان خرڅوي؟ تقریبا یو 14 کاله کېږي چې راغلی. ډېر وړکی وم چې دلته راغلی. نو واده به ماشوم و چې راغلی؟ بازار دوکان نه یو هم نه و، اولنی دوکان همدا و. اولنی دوکان ستا و. دا مایي درته د کوم ځای نه راوړي او څو ډوله مایي لرې؟ دې مایان هم شته دي، د پاکستان هم شته دي، هر رقم لرو، 15 رقمه مایان لرو، سلور لرو. چرګانو باندې سخت ظلم نه دی کړی، سرچپه دې زوړند کړي دي؟ دا چې همداسې نه کېږي نه خرڅېږي. باید سرچپه زوړند شي. بلکل همداسې ده. دلته چې زیاتره ډریوران راځي درته درېږي که نه، سورلۍ والا راځي، ډریوران درته راځي، د څه شي فرمایش ډېر زیات درکوي؟ مایان ځکه دا ځای د مایانو دی. سروبي ولسوالۍ خو ډېره تفریحي ولسوالۍ ده، خلک ډېر په مینه او محبت ورته راځي. تېره د ژمي موسم کې دی، نشته د مایانو موسم دی، دا خوا چکر ته ډېر خلک راځي. او دا مایي دا ویلې دلته پاکستاني پیدا کېږي، وطني پیدا کېږي. خوراک خوند زیاتره خلک چې خوښوي، کوم مایي خوښوي؟ خوند خو په وطنیو کې دی چې د خپل سیند مایان دي. پاکستان خو بهرم مایان دي او هغه ارزانه دي، اقتصادي دي. خلک پاکستاني څو ورکوئ کیلو او وطني څو ورکوئ؟ پاکستاني نو قسم قسم دي، 200 300 2500. ښه مایان 300 روپۍ دي، دې نه ججیک شي. بیا 14 کاله کېږي چې زه دلته د مایانو بس کاروبار کوم. کومه ورځ یې پکې لاس سوځولی دی، مخ دې پکې سوځولی دی، ځکه کړۍ خو ډېره ګرمه وي، غوړي سره یي پکې مایي خطا کې. کومه ورځ لا شوې ده چې مایي دې اچولی یا حلوا ترېنه جوړه شوې وي؟ نه ده چې خو نه دي شوي، خو کله لا ګوته م یو ځل پرې کړې پکې. هلکان دي کار کوي، زه خپله ورته تاوېږم. استاد لرم، کړۍ ته مې استاد نیولی دی. او څو روپۍ پیدا کوې؟ نو ورځې 3000 روپۍ پیدا کېږي. کارو ګټه یو نیم زر مصرف کېږي، یو نیم زر موږ ته ګټه پاتې کېږي. نو دغسې ښه دی. دا 3000 4000 چې د ورځې پیدا کوې که نه، که چېرته یو ورځې تا ته مثلا درخواست وشي، ناز اقبال درته ووایي، نغمه درته ووایي چې یاره احسان الله دا مایان پرېږده، راځه ما سره ګرځه او ما ته مایان سره پخوه او دا 3000 زه درته درکوم، څنګه ځي ورسره؟ نو ګورو به خپلې وارې ده، خو چې څه شي کې ګټه یې هغه کار وکړو. ګټې پسې ځي، هغې ښایست ښکلا او غږ پسې نه ځي؟ نه نه، هغه به موږ څه کوو، وخت سندرغاړې وي. شعر درځي، لنډۍ درځي، ټپه درځي، څه درته واورې؟ دا به هغه لږ نه واورئ. غږ که ورته څه نومېږي؟ شعره. ډېره ترې شه چې موږ دا ستا شعرتوب وګورو، هم پرې نه ډار کېږي. هسې شعر دی که نوم یې؟ شاګرد مې زده کړی دی ماشاءالله، او ډېر تکړه دی. شعر استاد، شعر استاد نو ډېر خطریم را روان دی. شعر استاد په خیر راغلی، ستړی مه شې، مخ دې کامرې خواته که دلته ودرېږه. د رښتیا هم شعر یې او که نه؟ ولې نه یم شعر. په څه شي باندې اول ټوپ کې، په دې مایانو باندې که په چرګ باندې؟
اول ټوپ خو په میانو باندې کوو بیا په چرګ باندې اول ټوپ په ماهي باندې کوي بال هغې بس چرګ باندې د شیر غوندې رانیسي او بیا نوش جان کوي بیا خو دې منمه ټوکي مې شیرونه هم درته درځي لنډۍ هم درته درځي که نه بس راځي راته داسې لږې لږې ډېر علي کله چې سوارلۍ راشي دلته ودرېږي که نه ته ورته څه رقم ته غږ کوې چې تاسو راځئ کښېنئ ته فکر وکړه چې بس اوس د سوارلۍ ګاډی راغی ته غږ کړه چې زه پوه شم څه رقم غږ ورته راځئ کښېنئ میان شته دي ښه تازه راځئ کښېنئ او مایان شته دي ښه تازه اوس درنه څه واورم څه به راته وایې یو شعر به درته ووایم یو سندره درته نه درځي نه ولا لنډۍ هم درته نه درځي نه ښه شعر څه به درنه اورم بس زما خو نه یاد ده ملګری مې درته ووایي څونه په لوړ اواز ورته غږ کړلې چې شعر به تاسو ته شعر ووایي زمزمه به درته وکړي واخر بل څوک شته دا انډیوال خو دا هم لاړ نه شي شاته ښه ته ځای دې ته پرېږده ته راشه ته راشه ته ستړی مه شې سلام علیکم خیر یې خیر راته ته ښه یې شکر دی زه هم ښه یم ستا نوم څه دی نوم مې عبدالصمد دی ته څه تخلص کوې زه خو صافی یم صافی دا مې قومي دی ګوره بیا دې منمه که نه صافی بل تنها یم ما ولې تنها خو نه یې نو ته یو دلته استادان دي کړهیي ده مایان دي نو ته به چیرې تنها اوسېږي تا نه به څه اورمه صافی نو یو شعر به ووایم نو شعر وایې که لږه زمزمه کې راځه زما به مو کومه لږ ښکلي په طرز کې دا وګوره چرګان څومره ښه ښایسته درته ګوري هغوی به پرې خوند وای جانانه رایشه که مې ګورې په خمارو سترګو مې پرېوتل ګردونه ښه لونګینه نور او جانان زما زه د جانان یم او که په بازار مې خرڅوي ورسره ځمه سروبي په بازار کې مې خرڅوي ورسره ځمه ډېر ښه مننه خوشحاله شولم ښه وخت مننه ښه وخت دوستانو د دې بل مایپت سره به خبرې اترې وکړم چې د دې کاروبار څنګه دی او ژوند زندګي څنګه ده تازه وطني مایان خو تاسې ګورئ ماشاءالله ماشاءالله کوم یو به راونه نسمه وای 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 دا مولا غټ زړه غواړي چې راوینیسي دا نه نه ویل کېږي چې دا استاد سره خبرې اترې وکړم اجازه ده سلامونه ستړي مه شئ ستړی مه شئ ستړی مه شئ ستړی مه شئ لږ زره ځای ماته راکې کړۍ تازه ګرمه ده والا دې ته وایي مهربانه و استاز ګوره د مخې انرژي م راته خلاصه کړې ده دا خو د خپل د خوله د ظالمه ځای نه څکم ده کړۍ تیاره بس ګرمه کړې ده غوړي پکې اچولي دي مایانې پاخه کړي دي مسافرین سوارلۍ والا کسان چې ننګرهار ته ځي یا کابل ته چې راځي نو هرومرو دلته درېږي او د دې ځای نه د مایانو نه خوندونه اخلي ځکه دا د سروبي بازار دی زړه راښکونکی ځای دی د مسافرو غوښتنه وه چې موږ ته په دغه موسم کې د دې ولسوالۍ او د دې بازار ښکلاګانې راوښیي او دا ډېر شوقي ځوان راته ښکاره شو دې سره به خبرې اترې وکړم ډېره زیاته مننه کومه پښتانه چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي ډېر میلمه دوست او میلمه پاله دي بس یې وپېژندلم د مخې راته انرژي راواغېستل سلامونه ستړی مه شي سلام علیکم ښه خو یې طبقې تکړه شه د ښه ده کراري ده زه هم تنکی یم او هم جوړ یم ته ښه یې شکر د خپله ښې طبیعت دی ښکلی نوم عبدالرحمن رحمان دا غوړي د څو ورځو دي ولاد زه صفا خبره ته کومه زار ساری نه ده زار ساری تازه تازه پاکټ او غوړي اچو و پاکټ اچو او پاکټ او ستا نوم زړګیه دا دی الله دا دی الله دا دی الله څومره ښایسته نوم دا چا درته ایښی دی دا هم پلار یې ښه ده راته پلار سره یې ډېره مینه لري که مور سره دی دواړو سره یې لرو یو خو به ډېر ګران وي نه دواړه ګران دي ښه عبدالرحمانه ته راته دا وایه ورځ کې څو کیلو مایان سوځې ولا د داسې ده چې موږ او تا خو دا معلومه خبره ده اوس د اشرف غني په حکومت کې داسې کاروبار نشته ده پوه شوې او د کرزي په حکومت کې چې وو هلته موږ 3-4 کاټنه د ورځې ایستلو اوس دوه هم نسو ایستی هم نشي ما ویلې څونه سوځې سوځوو خو ډېر 1 کیلو سوځېږي ماښامه پورې بیا او څومره خورې یار ورته ووایم چې داسې مایع مې خوښ نه شي هغسې بېکاره مایع نه خورم نه څو ډوله مایان در سره دي ما سره خو رقم میان دي لکه کوم یو وطني شته دي پاکستاني شته دي
امریکایي نشته د امریکا لغمانی زده دي ننګرهاري زده دي او زیاتره سوارلۍ والا موټر والا چې درېږي درنه څه ډول ماهي خوري درنه ولا سوارلۍ والا د ما ډېر مشتریان هم زده دي موټرو که د وړو غټ ټیلر هم ښې ما ته هغلته پورې لاس ته درېږي مازدا هم ښې واړه الټو پورې د باسکیلو پورې ما ته دلته راشي او دا عکسونه دې دلته چې لګولي دي ګوره د ډاکټر صاحب نجیب عکس دی او همدارنګه د میرویس د هغه د عبدالرازق هم در لګولی دی او دا بل څوک دی شاته مې نه پېژندو څوک دی دا مې یو لغمانی ده چې ما نه نوم غلط شهادت سعادت صاحب انځور هم لګولی د هغې هم ډېر مینه وال څوک د خوښېږي په دو کې او زه چې درته ووایم د افغانستان په سطح باندې نه ده چې غیرتي د ما ورسره لګېږي او چې بې غیرته یي کړۍ کې وسوځي دې کړای کې نه مزار نه مې ټیلر رابار کړی او لاس بیخي یې بریک نه یې نیولی ورته ویې درومه یا بې غیرته و چنده شي پې وخېجومه سم ترې نمایي جوړ کړي چې شی معلوم هم نه شي همه شی هر څه ختم شي والله دا خو ډېر غیرتیانو سره لګېږي ژوند کې د څو ځلې ناهیلي شوی د خپل ژوند نه او څومره خوشحاله چې دلته مایپزي کوي او مایپزي لري ولا زه ته ووایم زه چې د مور او پلار را پیدا شوی یم د ما ژوند شوی ده یعنې ما مور او پلار سره له اوسه یو ځای کاسه باندې ډوډۍ نه ده خوړلې جدا یې ترې اما کله چې غونډه کول یا وادي نه را جدا یې نه چې جدا نه یم زه چې یم مسافري چې یو ځای کې زه ښه تېروم اوس اصل کې د کوم ځي زه خوا د مونږ دولتځای ورته وایي اخوا نه د هغه ډن ناپله ډن ناخواته ته ښه د کلي نه لرې مسافر یې ځکه لرې نه ډېر لرې مسافر یې ډېره فاصله ده غرونه دي ستاسو منځونو کې ډېر تقریبا 3-4 ساعته لاره ده ولا چې دا چې مونږ لارې هم ډېرې خرابې دي د شپې څوک پې تلی هم نه شي زیاتې زیات لګېږي هغه ځای که دې د اخوالو نه به تېر شو مسافرو ته څه پیغام لرې دعا او سلام مایان ورته لیږي چا هغه پیغام لرم زه یا به زه مړ یم یا به ژوندی یم ورته وایم چې ښه کوئ په دنیا باندې دنیا کې هر څه ښه اخلاق بیا خو دې منمه عبدالرحمانه ښه ټوکي او ښه داسې مست ځوان راته ښکارې کومه سندره راته نه کوې مسافر به خوند واخلي ولا اوس یو څه را سره نشته یو شعر را سره لږه سندره به کې انرژي دې اوس کله دا خو نه کېږي اوس یعنې څه را سره نشته شعر ښه په طرز کې ووایه وای په ژوندون به د همیش را سره جنګو وای په ژوندون به د همیش را سره جنګو اوس قبرونه لټوه چې عبدالرحمن څه شو دا شعر دې خپله دی دا شعر ما پخوا هغه کړی و لیکلی دی والله تا خو د شعر بیخي بس انرژي یې هلته لاس کې نیولې ده او دا شعر یې هلته وګورې چې په ژوندون به همیش را سره جنګ وي اوس قبرونه لټوه عبدالرحمن څه شو والله بیا خو دې منمه بس همیشه خوشحاله اوسېږي ژوندی اوسېږي ډېره مننه ماتې موږ ته په دې سروبي کې په دې ولسوالۍ کې زه داسې صلاحیت لرم پوه شوې هېڅ خبره نشته چپه او راسته زیات دي او سړک بندولی شي چپه ووایم هغه بیا چپه یي او چې راسته یې بیا راسته هغه ټول عمر راسته یي زنده آباد عبدالرحمن دوستانو زمونږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او شیر کړئ تر څو چې زه تاسو ته د ګران سمسور افغانستان ښکلاګانې در وښیم سروبي ولسوالۍ وه چې واقعیت ځوانان هم مینه ناک دي او خلق هم ډېر زیات مینه ناک دي او د دې په څنګ کې یو تفریحي ځای دی چې هرومرو څوک کابل ته ځي ننګرهار ته ځي په دغه لویه لاره کې دلته درېږي او د دغه ښکلاګانو نه خوندونه اخلي له تاسو نه مننه کوم کور مو ودان ښه وخت ډېره مننه تر بلې خپرونې هر چېرته چې یاستئ روغ جوړ خوشحاله اوسېږئ او هیله ده چې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ نور خپرونو په تمه باندې اوسئ تر بیا د خدای په امان